بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. مونږ د پښتو زده کړې لپاره د کره پښتو په نوم یو چینل جوړ کړی دی او مقصد همدا دی چې زموږ غرونه چې کوم په انګلیس سکولونو کې سبقونه ویلي، په اردو کې ویلي دي او پښتو یې نه دی ویلي او هغې اوس غواړي چې مونږ پښتو زده کړو. نو د دې لپاره مونږ دا یو طریقه شروع کړې ده چې دا پښتو به مونږ ښایو او د اردو او پښتو په منځ کې کم حرفونه دي چې هغه بدل دي چې لکه اردو والا پښتو نشي ویلی، نو مونږ به پکې دغه ښایو. بیا به چې د پښتو کم خپل توري دي هغه پکې ښایو. د دې نه پس بیا په نورو پروګرامونو کې مونږ د پښتو جملې هغه ښایو. نو تاسو ته پکار دي چې دا پښتو چینل چې دا سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او خپل کمنټ هم ولیکئ، خپل رایه نه مونږ خبر کړئ او شیر هم کړئ، هغه ملګرو سره شیر کړئ چې لکه هغې ته مو رسي. او انشاءالله مونږ به د بره پښتونخوا او د کوزې پښتونخوا دا پښتو یو ډګر له راولو او یو کوو. اوس راځو هغه حرفونو له هر پښتو کې وي ورته توری او اردو کې ورته حرف وي. نو د اردو او د پښتو په منځ کې چې کم حروف فرق لري نه دا دي. لکه د اردو ټې ده، ټې د دې په پښتو کې دا ټې ده، لکه بره دوه نقطې دي او لاندې غوړندې دي. دا د اردو ټې ده، دا د پښتو ټې ده. بل دویم حرف چې دی نه ډاله، دا د پښتو ډال دی، دا د اردو دی. بس صرف دونه فرق دی چې کم دی بره پې توی ده هغه لاندې دی غوړندي کې بدلیږي شکل کې. دغه شان اړې دا د اردو ده او دا اړې د پښتو ده. مکه غوړندی دی، یو دوه درې دی ټولو کې دغه دي. اوس د اردو ګاپ دی. ګاپ په پښتو کې بره لاین ته کټ شو، لاندې ورته غوړندې ولګېده، دا د پښتو ګاپ شو. دا زموږ د اردو په منځ کې دا فرق دی. اوس به راځو د پښتو خپل توري چې په نورو ژبو کې نشته، په یو کې هم نشته. لکه موږ سره دا جیم په شکل دی او بره پې همزه دی، لکه د هې په شکل دی. دې ته وایي زیمه. زیم دا د زی اواز ورکوي، لکه مونږ چې لیکو ځان، زمونږ، ځان لا دا دی. او دا چې دی دا سیم دی، دې ته وایي سیم. دا چې د سی اواز ورکوي، لکه د سین، سی، سواد دا اواز ورکوي. دا د پښتو خپل حرف دی سین. بیا موږ لیکو چې دې نه کم کم حرفونه جوړېږي. او دې ته وایي دا ری ده او لاندې ته یو نقطه ده او یو نقطه ته بره ده. دې ته وایي ګې. لکه په اردو کې که لیکو نو داسې به لیکلی کېږي په پرته یې سره ګې، او په پښتو کې به داسې لیکلی کېږي ګې. دا به هم ښایو چې دا یې څنګه فرق لري ګې. اوس یو بل ټکی دی سین، شین، خین. دا په شین پسې دی، دې ته وایي خین. دا د ښې اواز ورکوي، لکه مونږ چې دا پښتو لیکلې ده نو په دغې کې دا لګي پښتو. دې ته وایي خین. او دا یو ټکی دی نون دی او دا غوړندی دی پکې. نو دا که پخوانی پښتو کې ولیکې نو داسې به لیکلی کېږي، او که اوسنی پښتو کې ولیکو نو بیا به داسې لیکلی کېږي. نوڼه دا د اړې نیم اواز دی، نوڼ. بله موږ سره د یې
دې ته وایي مخصوصه یې دا لاندې باندې نقطې دي بې لکه دلته ولاړې نقطې دي دا نقطې چې دي دا په دا طریقه دي دې ته یې وایي او کومه یې ورته وایي مخصوصه مخصوصه یې دا د پښتو خپل توري دا په نورو کې نشته بله موږ سره دا یې ده دې ته وایي د تانیث یې د تانیث یې د دې یې دا فرق دی چې د دې لکې ده دلته ساده یې ده خو لکې ده اوس د یوې یې زنګ مسله ده او انشاءالله دغه ورته موږ په نورو پروګرامونو کې بیا وایو ها ګرانو ملګرو دا هغه توري دي چې د پښتو خپل دي په نورو ژبو کې نشته لکه موږ سره دا دی زیم په یوه ژبه کې نشته دا اواز د دې ورکوي اوس مثال په طور به زه څلور لفظونه لیکم په لفظونو کې به یې راولم لکه زیم ځان د دې اواز کې ورځه ځوانه رنځه دا غزیم دی دلته مخکې راغی دا وروسته راغی دا دوه حروف مې داسې دغه کړه چې مخکې وروسته راشي چې پوهېږي پرې ها دغه شان بیا موږ سره سیم دی دا د پښتو خپل توري دي سرمن هغه د څه اواز کې څلور دا به موږ داسې لیکو څادر او څاروی دا به د سین اواز دی ښه بل توری دی موږ سره ګې لکه موږ ګلې لیکو دا د ګاپ اواز دی مکمل دا دی ګلې لږه غوږه مونږ دا دې کې څه پښتانه دي لږ داسې لیکي نو دا نه دی سیده د پښتو خپل توري پکار دی موږ او دغه شان بیا چې راشو خینه دا خین چې دی دا پوره د خې اواز ورکوي ښه ده اوس په دې کې داسې لفظ دی چې دا خین او زید باڼه پکې راغلي دی عظیمه ښه ده ښایي او خوښ اوښ دا ښایي چې دی دا که اوس فرض که داسې کوو مونږ چې پښتو ته یې خپلې ته راړو لکه دا امر یې ته لرې کړو دا به مونږ داسې کړو ښایي خوښ اوښ اکه ښې اواز دی بدلېږي نه اوس دا یوه یې ده چې لاندې باندې نقطې لري دې ته وایي مخصوصه یې یېګانې پنځه دي دا مختلف اوازونه دي موږ سره شپږ دي افغانستان کې پنځه دي دا یې چې موږ کوم ځای استعمالوو چې کوم ځای کې به موږ مخکې زیر لګو د دې نه مخکې چې د باړه ګلې د املا مخکې چې کوم ځای کې به موږ زیر لګو لاندې دا هغه یې ده نیم اواز کې لکه راځي سړی اوس په سړی او سړی کې فرق دونه دی دا دی سړی او دغه سړی اوبه سړی وریجې یخې وریجې لکه سړی مطلب دا چې یخې
نو د دې او د دې یې دونه فرق دی. دا پرته یې ځان له آواز دی دی سړی. دا اوس مونږ سره دی پردې. لکه فرض که دا مونږ په پرته یې لږو که نه، دا مخصوص یې فرق به بیا په خپله دغه شي. دا پردې دی، دا پردی شو. دا فرق شو دی، مخصوص یې دونه فرق را. اوس مونږ به مخکې پردې هم داسې لیکلې او پردی به مونږ داسې لیکل. د دې مخصوص یې سره دا پیدا وشوه چې مونږ ته دا فرق بیل شو. پردی، پردې، سړی، راځي. دغه شان دا یو بله یې ده، لکۍ والا یې په دې ځای کې دا لکۍ ده. دې ته د تانیث یې وایي. لکه مونږ چې سپوږمۍ لیکو، سپوږمۍ، جینۍ. په دې سپوږمۍ کې ګوره هغه ګې استعمال شوې ده او دا د تانیث یې هم پکې استعمال شوه. سپوږمۍ، جینۍ، کرسۍ، لکۍ. دا کم اسمونه چې دي دې کې د تانیث یې ده. اوس که فرض که مخکې به مونږ دا داسې لیکه، سپوږمۍ. نو هلته خو مونږ سره یېګانې بدلې شوې، اوازونه هم بدل شو. نو دا د امر یې ده، لکه څنګه چې ما په دې کې بدله کړه سپوږمۍ. نو سپوږمۍ به مونږ داسې لیکو لکۍ والا یې سره. دا سپوږمۍ به غلطې، ځکه چې هغه یې به بیا خپل اواز کوي او خپل ځای کې به لګي، جمله به بدلوي. دې سره جمله بدلېږي. او د الله په امان انشاءالله باقي به بیا بل پروګرام کې